د کندهار برېښنا کوټ لین بي لوی پروژې سره د صنعتي فابریکو لپاره د برېښنا ستونزو حل نوی ګام. د کندهار برېښنا کوټ یعنې سب سټیشن د ظرفیت زیاتولو لپاره پر لین بي چټک کار روان دی. د ظرفیت د لوړونه به په کندهار کې د برېښنا پرچاویو ستونزې کمې کړي او صنعتي فابریکې به له پیاوړې او ډاډمنې برېښنا څخه برخمنې شي. پروژه از نگاه اقتصادی ارزش بسیار بالایی در سطح قندهار داره، به خاطر که کارخانجات صنعتی که فعلا کمبود برق داره با تکمیل از این پروژه اونا با کمبودی برقش برطرف میشه. د کندهار برېښنا کوټ د لین بي د جوړولو پروژه د افغانستان برېښنا شرکت په مالی ملاتړ د قراردادي شرکت له لوري پر مخ وړل کیږي او ټول افغان انجینران په دې پروژه کې کار کوي. دغه ټوله بودیجه د برېښنا شرکت لخوا څخه تمویلیږي او دغه پروژې کارونه چې دا ټوله د افغاني انجینرانو لخوا مخته وړل کیږي. د کندهار برېښنا کوټ د لین بي کار بشپړېدو سره د دې سب سټیشن ظرفیت له 80 میگا واټو څخه 80 میگا واټو ته لوړیږي او د برېښنا پرچاویو او کمښت ستونزې به ورسره راکمې شي. ان شاء الله دا پروژې په تکمیلېدو سره به زموږ د سبباري ختمه شي او موږ به ان شاء الله وکولای شو چې نور توزیع وکړو. موجوده برېښنا کوټ سب سټیشن جوړ د 80 میگا ولټ امپیر لپاره و چې دغه څخه 3 بي وي د 80 میگا ولټ امپیر په ظرفیت فعال وي او یو بي چې هغه نه و تکمیل شوی چې اوس سږ کال روان کال په جریان کې د پروژې کارونه شروع شو او الحمدلله اوس 90% چارې بشپړې شوې دي. ان شاء الله په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د افتتاح شاهدان اوسو. د کندهار د لین بي پروژه تر 90 سلنې پورې بشپړه شوې ده او پاتې چارې به یې هم ژر بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. بیل مکلی څومره ککرې در تل تنا